جلال آباد ښار کې یو او راغلی یو د صحت عامې څلور لارې ته یا هم چوک ته. دا چې دلته کوم څه پلورل کېږي او کوم نوي تغیرات راغلي تاسو لپاره یې په درنۍ خپرونه کې راغلي. دس بجې شپې کور ته ځو کله 9 بجې شپې کور ته ځو دغه خلاص مطلب روزګار پکې روان دی. ښه د خدای مهربان دی. صداقت جوس ولې ډېر زیات مشهوره دی او دا جوس ډېر ذایقه دار دی؟ علت یې په څه کې دی؟ علت یې په دې کې دی چې خالص شی دی، خالص جوس جوړوي، نور داسې کیمیکل پکې نشته، ښه صفا جوس. ماشاءالله ډېر ښایسته روزګار دی، یعنې د دې وطنوالو لپاره، هیوادوالو لپاره د یو بېروزګارۍ لپاره د ختمولو لپاره یو ښه زمینه ده. مثلا که یو سړی ښه فکر ولري په 3 میاشتو نه تر بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلې او تلپاتې نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مه شئ. د همیشه بهار درنو لیدونکو هیله من یم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یو او راغلی یو د صحت عامې څلور لارې ته یا هم چوک ته. دا چې زموږ د یو افغان مسافرو غوښتنه وه تر څو ورته یوه ځانګړې او ښکلې خپرونه د دغې چوک څخه ولرو. دا چې دلته کوم څه پلورل کېږي او کوم نوي تغیرات راغلي تاسو لپاره یې په درنۍ خپرونه کې راخلو. هېوادوالو سره به خبرې اترې ولرو چې د دوی کار روزګار تر څنګ یې ژوند څه ډول روان دی. نو هیله من یم چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ. السلام علیکم کاکا، ستړی مه شئ، په خیر راغلئ. سلام جوړ صاحب، من قراري خو خو ډېره زیاته مننه. تاسو خیر انشاءالله چارې مو ښې دي؟ برکت دی، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. نوم دې راته واخله. زما نوم ګل اغا دی. ګل اغا اوسه څنګه یې؟ ښه یم پاک، صحت دې ښه دی؟ سلامت اوسئ. څومره وخت کېږي دکانداري کوي؟ یعنې ډېره وخت زما د کاروبار دی. بیا هم یعنې تقریبا 20 کاله کېږي زما کار. 20 کاله؟ 20 کاله بس. همدغه یو کار روزګار کوي؟ همدغه کاروبار دی. څنګه دی چې دېړې پکې اوسي؟ ښه د خدای مهربان دی، لږ ډېر الله تعالی ډېر ګزار یم. داسې د ورځې په اوږدو کې څومره لوګان وباسئ څومره چې د نخود وباسئ؟ یعنې یو نیمه نخود د ورځ مازدیګري وباسو خلاص. مازدیګري؟ جانه. او دغه ځای خو ماشاءالله بازار هم ګرم لري که نه؟ او بازار هم خو دا ګرم. څو وخت ډېر ګرم وي؟ مازدیګري. مازدیګري؟ بله صاحب.
دا پاو پیسې ورکړي که نه پلیټ حساب دی پلیټ پیسې پلیټ پیسې باندې پلیټ څو 60 روپۍ 60 روپۍ حاجي نه داسې کوم کله کله شوي چې مازدیګر نه مخکې هڅه خلاص کړي وخت خلاصېږي انشاءالله بازارونه کله کې وخت خلاصېږي کله ناوخت خلاصېږي کله 10 بجې شپې کور ته ځو کله 9 بجې شپې کور ته ځو کله خلاص مطلب روزګار پکې روان ښه د خدای مهربان دی ډېر ښه څو نفره سره مصروف دي دلته دغه دوه کسان یو زه مې د زوی مې دی زوی یم دی حاجي الله خوشحاله خو انشاءالله به او خوشحاله یم ډېره مننه ژوندی اوسئ څه پیغام خو نه لرئ نه مهرباني ډېره مننه سلامت اوسئ لیدونکو را سره پاتې شئ دلته به انشاءالله د نورو هېوادوالو سره خبرې اترې ولرو ځکه دا چوک ډېر زیات بیروبار او ګرم بازار لري نو دلته به هغه څه چې دلته تیارېږي او خرڅېږي له موږ سره په دننۍ خپرونه کې وګورئ نو هیله ده چې را سره پاتې شئ السلام علیکم ستړی مو جوړ بخیر السلام ورحمۃ خوشاله اوسئ مبارک ښه دی انشاءالله لیدونه د خوشاله شو الحمدلله نوم مې فرحات دی او دغلته چې دی د یو انجینر په صفت باندې کار کوم د موبایلو په دغه کې نو الحمدلله بس ژوند دی ګزاره روانه ده وضعیتونه د پخوا په څېر ډېر داسې دغه دي خو انشاءالله په کلاره کلاره سیستمات به ښه کېږي انشاءالله ځکه دغه حالات داسې دي چې انشاءالله مخ په ښه کېدو دي نو هغه وطندارانو نه هغه خلکو نه زمونږ هیله دا ده دغه دا ده چې راشي خپل وطن ته خپل وطن کې ښې سرمایه ګزارۍ وکړي وطن انشاءالله آباد دی مخ په آبادۍ باندې روان یو او خدای مهربانه دی انشاءالله امید به د الله نه ساتو نو ستاسو د لیدلو نه خوشحاله شو چې موږ سره دلته راغلی موږ ته مو وخت راکړه او مننه دا راته ووایه چې موبایل ډېرې خرابېږي که لږې ولا خامخا دا خو د ژوند ضرورت دی او خامخا ژوند کې دا داسې مشکلات راځي مثلا موبایل خرابېږي غورځېږي ماتېږي عام خاص مثلا د بیز مسله ډېره راځي د سکرین مسله ډېره راځي نو د ژوند ضرورت دی خامخا موبایل خو نن سبا د خلکو د ژوند ضرورت ګرځېدلی مثلا دې بخش کې چې دی الحمدلله زمونږ کارونه ښه دي دومره خراب نه دي الحمدلله الله نه راضي یو اوس خو ماشاءالله دا موبایل مرستر بل شي که نه ماډل وځي مختلف ماډلونه تا لپاره چې کوم یو خرابه شي جوړول اسانه ده کوم یو ډېر سخت جنجال پکې زیات دی الحمدلله مشکل خو په یو کې نه لرو خو بیا هم دغه کوم چې دا نوي ماډل دي د دې کار یعنی ښه دی او مثلا موږ ته پکې اسانتیا ده او کوم چې هغه مخکینی ماډلونه دي هغې مشکلات ډېر دي خو بیا هم الحمدلله موږ ورته رسېدګي کولی شو انشاءالله ډېر ښه په ټوله کې څومره وخت کېږي دغه ځای کې چې دلته چې ورکشاپ دکان لري
الحمدلله دلته تقریبا کم از کم زما یو نیم کال برابرېږي. یو نیم کال. او نورو بس مې اسلم کې مې وخت تېر کړی، کابل کې مې وخت تېر کړی دی، نورو ځایونو کې مې لکه وخت ډېر تېر کړی دی. او بس الحمدلله بس ښه دی، الحمدلله الله نه راضي یو. دا اوس بس ګزاره روانه ده په دې حالاتو کې. ډېر شکر دی. که یو سړی مثلا چېرته وغواړي چې دغه انجینرینګ زده کړي که نه څومره وخت کې سړی کوشش وکړي ځکه دا مې یو وړوکی کار روزګار دی کولی شي یو څوک مثلا شوکیس ولګوي ولسوالۍ بازار تر څنګ یو بل ځای که نه خپل روزګار پرې وچلوي او ځان لپاره یو مړی حلال روزي پیدا کړي. مثلا سړی څومره وخت کولی شي دغه کار زده کړي؟ ماشاءالله ډېر ښایسته روزګار دی، یعنې د دې وطنوالو دپاره هیوادوالو دپاره د یو بېروزګارۍ دپاره د ختمولو دپاره یو ښه زمینه ده. مثلا که یو سړی ښه فکر ولري په 3 میاشتو نه تر 6 میاشتو پورې یادولی شي، او که مثلا په ذهن کې لږ کمزوری وي 6 میاشتو به 1 کاله پورې انشاءالله ښه کمپلیټ استاد کېږي پوره مکمل. نو دې کې دومره مشکل نشته دی. او که یو سړی کوشش وکړي، خواري وکړي، هڅه وکړي، او هر کار لاسته راځي او کوشش غواړي هر کار. ته اوس یوازې دغه وړې موبایل جوړې که نه ټچ هم کې جوړوي دواړه؟ الحمدلله یو کې مشکل نه لرو، وړې هم جوړو غټې هم راځو، آل لمیټډ یعنې څومره کار راځي موږ یې کوو انشاءالله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. په وروستیو کې څه پیغام دی ځوانانو ته؟ ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې وروره د نشو نه ځان وساتئ، خپل فامیلونو ته توجه وکړئ، او د نن چې کار کولی شي سبا ته په تمه مه پاتې کېږي، خپل همت وکړئ، خپل ژوند ته ادامه ورکړئ، هېڅوک هم په درد نه خوړل کېږي. چې ته ښه وې انشاءالله ټوله دنیا به ښه وي، چې ته خراب وې ټوله دنیا به خراب وي. په همدې هیله ډېره زیاته مننه، د لیدو هم خوشحاله. السلام علیکم. درنو لیدونکو او لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه په سیاحت عامې څلور لاره کې د صداقت جوس ډېر زیات مشهوره دی چې د ننګرهار د ښار ګڼ شمېر ځوانان او زموږ هېوادوال دغلته دې جوس د څښلو لپاره راځي. لکه اوس هم ګورو چې ماشاءالله ډېر زیات بیروبار او جمع جوش دی چې کله هم خلک د سیاحت عامې څلور لارې ته راځي نو حتمن به د صداقت جوس هغوی ته وریادېږي. دا ډېر زیات په زړه پوره دی، خوندور هم دی. دا نو هغه ځای دی چېرته چې همدغه خوندور او ذایقهدار جوس تیارېږي. استاد سره به یې خبرې اترې وکړو چې د دې جوس ذایقه ولې خوږه ده، علت یې په څه کې دی.
السلام علیکم استاد ستړی مشه سلام شیخ جوړ تازه په خیر خیر الحمدلله رواني تاسو له صحت مخو ډیره مننه نوم دې راته واخله نوم حسیب الله نگزاد نقیب الله میرداد حسیب الله نگزاد نیک ځای ډېره خبره کوه چې تا ټول مشهور دی که نه ښه الحمدلله شکر صحت دې ښه دی شکر کار روزګار سره هم ښه الحمدلله بیخي الله نه راضي څومره وخت کېږي دغلته کار کوي ته ما خو داسې وایه دوه نیم کاله برابر خو دوه نیم کاله یوازې دغه جوس برخه کې کار کوي هو زه صرف همدې جوس برخه کې کار کوم دا راته ووایه چې دغه صداقت جوس ولې ډېر زیات مشهوره دی او دا جوس ډېر ذایقه‌دار دی علت یې په څه کې دی علت یې په دې کې دی چې خالص شی دی خالص جوس جوړوي نور داسې کیمیکل پکې نشته ښه صفا جوس نو د کسټمرو ته ډېر خیال ساتي قدر یې کوي عزت یې کوي په دې خاطر باندې هر سړی غواړي چې دلته راشي هم جوس کې هم قدر وشي په دې خاطر دلته راځي څو رقمه جوس تیارېږي دلته دلته خو سیزن پورې خبره ده داسې ټایم راځي 10 رقمه جوس تیارېږي داسې ټایم راځي 8 داسې میوې پورې فروټو پورې دغه دی چې موږ سیزني دغه دی که نه چې میوه څومره ډېره وي هماغومره جوس ډېر ورکوو کوم ډول ډېر مشتریان لري چې مثلا مینهوال یې زیات دي مینهوال چې دي چې سپیشل چار مکس دی کمري دی همداسې الحمدلله ټولو جوسانو چې دي مینهوال ډېر زیات دي او بیا چار مکس چې دی هغه ډېر عالي دی او که څه راته ووایي چې قیمت یې څو راځي ډېر خو به قیمته نه وي هغه چار مکس نه ډېر قیمته نه دی نارمل هر ځای نه به انشاءالله ارزانه وي 100 اتیا 50 دغه ریټونه دي ټیک نه دي ماشاءالله ډېر خو ښه دي نو نه بیخي الحمدلله ګرمۍ بیخي ضد دي نو بس دا خو دا ګرمۍ ضد جوس دا څه شی دی دا چې دی چکندر دی لبلبو لبلبو دی او دا چې دی صرف چار مکس دپاره موږ اچوو نور جوس کې نه کاروو په دې سره رنګ او ذایقه دواړه برابرېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ زموږ دا خپرونه اکثره مسافر هم ګوري او د اکثره د هغوی غوښتنه وه تر څو ورته یوه خپرونه دغلته ولرو او د دغې ځای دغه انځور هم ورته راواخلو هغوی ته کوم پیغام لري څه غوښتنه لري مهرباني تاسو الله دې ټول مسافر خوشحاله لري او الله دې په خپل وطن ثواب وکړي الله دې وکړي چې د خپل هېوادوالو د لا خوشحالۍ سبب وګرځېږي او موږ دغو ته نړۍ سلامونه ډېر سلامونه زموږ له طرفه ورته ورسېږي او الله دې وکړي چې خپل وطن ته راشي او بیا د هغې نه بعد صداقت جوس ته او د دې خپل ننګرهار او جلال آباد دا ښایسته جوس وڅښي چې مزهدار شي او دلته بیا خاص ستا پوښتنه وکړي وعلینا ډېره مننه السلام علیکم سړی مشرونه وعلیکم السلام خیر جوړ خیر را ډېره زیاته مننه صحت دې ښه دی انشاءالله قراري ده ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم مې شراغه شراغه وروره څنګه یې شکر الحمدلله الله احسان کار روزګار څه ډول روان دی الله شکر دی الله احسان او شکر خیر ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه جوس خانه تاسو په سید عامر سرولال کې جوړه کړې ده انشاءالله دا هم کار دلته روان الله مې غاړې باندې کې همدې ساحه کې او اوس خو فکر کوم دویم برانچ هم خلاص شوی که نه دا راته ووایه چې د اوړي په راتګ سره تاسو چې دی کوم نوي جوسونه اوس جوړوئ دلته موږ سره سټرابري نوې شروع شوې ده او بیا پسې له خیره هم شروع کېږي او دغه جوسونه خو فکر کوم موسم ته په کتو باندې چې دی بدلېږي رابدلېږي که نه سره بدلېږي کله مالټه شي کله انار شي کله سټرابري شي کله هم قیمتونه دې فرق کوي که نه ټول یو شی راځي سټرابري او پاینیپل او ریډ لږ سیوا ده نو ټول یو شی انشاءالله ښه ډېر ښه او تاسو چې د اکثره مشتریان د کومو ولایتو څخه ډېر راځي چې نوم یې اورېدلی او دلته تمن بیا راغلي یو ځل ډېر ولایتونه خلک راغلي دي زه لازم کابل کې جوسخانې نه ولې او څلور دوکان الحمدلله کابل کې شته ده نور ولایتونه نه خلک ډېر راځي اندار نه هلمند نه خوست نه تخار نه ډېرو ځایونو نه خلک راځي زموږ د خپرونه اکثره مسافران ګوري
کوم چې د هېواد څخه بهر اوسېږي او د هغوی غوښتنه هم دغه وه تر څو دلته خپرونه ولري چوکې هغوی ته د پیغام غوښتل څه دي؟ بس په رمضان چې تاسو راغلئ او دا تکلیف هم وکړو الله خوشحاله الله مهرباني ډېره مننه. په ټوله کې دا راته ووایه چې ستاسو مشتریان د هفتې په جریان کې په کومو ورځو کې ډېر زیات دي چې مثلا د بیروبار د جمعه او خالي دغه ورځو کې ماشاءالله زموږ بیروبار بدرکه زیات دي. یوه ضروري خبره به دا وکړم چې دلته تاسو د جوس تر څنګ کوم خوراکي مواد هم ورکوئ که نه؟ مثلا ډوډۍ الحمدلله پیزا ده، برګر ده، شورما ده، منتو ده، شیریخ ده. تاسو سره په دغه وړکي رستورانت کې تاسو سره څو نفره په کار مصروفه دي؟ تقریبا داسې وایي چې 200 نفره دي موږ سره. 200 ډبل شیپ دی، یو د شپې دی، یو د ورځې دی. ماشاءالله. او دغه تعداد خو بیا وړي کې بیا څه زیاتېږي که نه؟ زیاتېږي ولې د شیریخ ژبې کې نه د 2 نفره د شیریخ زیاتېږي او نور ګودامونو کې هلکان دي، شورما کې دي، فاسټ فوډ کې دي، موږ سره دننه دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وروستی پیغام که څه لرئ اورئ. بس الله دې ژوندی مهرباني. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دغه نو په ننګرهار ولایت مرکز جلالآباد ښار کې صحت عامې څلور لارې. نو هیله من یم چې دغه خپرونه په پوره معنا ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. هغه څه چې دغلته تیارېږي او زموږ هېوادوالې پلوري تر څنګ یې روزمره ژوند دغلته چې دی تېروي، تر څنګ یې دغلته روزمره کارونه دي هغه هم تاسو ولیدل. نو هیله من یم چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، لوی الله مو مل شه.